د خپل منځونو ساتنه وکړئ په تیر بیا د منځني یعنی مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام دري که امنیت خراب وي نو که پلی او که سپاره په هر شان چې کولای شي لمونځ وکړئ بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه تاسو ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ له تاسې نه چې څوک عمري او وروسته یې کونډې پرېښې وي هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر 1 کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته الله پر ټولو برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی په همدې ډول کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته د هم په مناسبه توګه څه نه څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي دا پر متقیانو حق دی په دغه شان الله خپل حکمونه تاسو ته په ډاګه څرګنده درخی هیله ده چې تاسو له پوهې او ادراک سره کار وکړئ